نو لیدونکو ستړي مشئ او هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. د میرمن نغمې سره ولاړ یو دلته او هغوی سره مو یو مرکه هم وکړه، ورسره ډېرې خبرې مو وکړې د هغوی په هنري ژوند، په شخصي ژوند او همداراز ځینې نورې خبرې به د سولې په اړوند هم ورڅخه واورئ. نو ډېر ژر یې په خیر تاسو ته نشروو، خو میرمن نغمه به تاسو ته د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام هم وړاندې کړي چې غواړي د خپلو میرمنو ته خپل غږ ورسوي. ډېره مننه. زه هم د ښځې نړیواله ورځ چې د مارچ د 8مې نیټې سره سمون خوري، د زړه له کومې د افغانستان، د جهان، خصوصا د افغانستان ټولې ځورېدلو کړېدلو میندو خویندو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کومه. خدای دې وکړي چې دا کال د ښځو لپاره د سولې کال وي، د امن کال وي، او دا کال داسې کال وي چې نه د چا نه د کومه مور بوره سي، نه د کومه میرمن کونډه سي، او نه د کومه خور بې وروره سي. زه د خدای نه دا سوال کوم چې خدای دې تلپاته سوله زموږ هېواد ته راولي. ډېره مننه ستاسو څخه. نو زموږ سره اوسئ او دغه خپرونه ډېر ژر د نورو خپرونو تر څنګ تاسو ته په خیر وړاندې کوو او نشر کوو.